سلامونه، زه ګلالۍ ماموزه یم، سیاستواله او د تعلیم تربیې په سکتور کې کار کوم. مورنۍ ژبه ډېره مهمه ده. موږ په مورنۍ ژبه باندې رالویېږو، خبرې پې کوو او اوس موږ خوږه ژبه پښتو ته متاسفانه لکه هغسې چې لازمه وه ورته کار نه ده شوی. موږ ټولو ته ضرور ده چې د خپلې شیرینې مورنۍ ژبې لپاره کار وکړو. هغه سرمایه چې زموږ د پوهانو سره ده، زموږ لیکوالانو سره، زموږ شاعرانو سره، دغه سرمایه خپل راتلونکي نسل ته ورکړي. هغه نسل چې په بهر هېوادونو کې پیدا شوي دي، لوی شوي دي او خپله مورنۍ ژبه باندې صحیح خبرې نشي کولی. دغه دواړه نسل که یو ځای سره کار وکړي، دوی نامخته ډېر رسېدلي دي په انټرنټ کې، په سوشل میډیا کې، او یوه ژبه هغه وخت کې ژوندۍ پاتې کېږي چې ورته کار وشي، راتلونکي ورته کار وکړي. او موږ دا چې په نورو ملکونو کې داسې ټیټ و پرک پراته یو، نورې ژبې باندې لکه بلبلانو باندې خبرې کوو، خو خپله مورنۍ ژبه باندې خبرې نسو کولی، لیکنه نسو کولی. نو زه له ټولو هغو پوهانو څخه هیله کوم چې خپلې راتلونکي ته دغه سرمایه چې دوی سره